پښتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره هرکلی کوم. امید ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. د نن ورځې ویډیو یوازې د نجونو لپاره ده. هیله لرم چې په ویډیو کې تر پایه راسره پاتې شئ. نجونې باید له داسې یو انسان سره واده وکړي. اول چې هم تا ته احترام ولري او هم ستا څخه د احترام تمه او غوښتنه کوي. احترام په اړیکه کې مینه پیدا کوي او هغه څه چې د خاوند او ښځې ترمنځ خوښي زیاتوي یو بل ته احترام او درناوی دی. نجونې دې هم پر دې پوه شي چې که غواړي پر راتلونکي ژوند پر خپل خاوند ګرانې واوسي تل دې ورته احترام او درناوی وکړي، ځکه چې خاوند له مینې څخه ډیر ستاسو د احترام تږی وي. نو د ګډ ژوند لپاره هغه اړین شی چې په نظر کې ونیول شي هغه د داسې کس موندل دي چې په خبرو او عمل کې تل تاسو ته درناوی وکړي. دویم، هغه کس چې خپله د اعتماد وړ وي او هم په تا باور ولري، پرته له شکه چې یقین او باور اړیکې پیاوړې کوي. باور د اړیکې ټینګېدو لومړنی څیز دی. نو که باور نه وي اړیکه به د څو شیبو په اوږدو کې له منځه ولاړه شي. اړیکه لکه ونه ده او باور یې لکه اوبه. دریم، هغه کس چې ستاسو د پرمختګ مخه ونه نیسي. په اوسني وخت کې ډیری ښځې د درس او دندې لپاره له کور څخه بهر وځي او هره ښځه دا خوښوي چې خاوند یې د درس ویلو او پرمختګ کې وهڅوي. نو کوښښ وکړئ د راتلونکي ژوند لپاره داسې یو شخص غوره کړئ چې د نورو ځانګړنو سره سره ستاسو هڅونکی او د کامیابي وجه مو واوسي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې د دې مهال ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.